عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشهور حدیث دی چې کله د انسان د مور په خېټه کې او د روح واچولی شي نو په هغه ټیم کې یو څو خبرې په تقدیر کې ولیکلی شي نو یو د رزق دا مسله ولیکلی شي چې دا رزق به څومره وي د انسان او د انسان دا وخت پورې نشي مړ کېدی چې څو پورې خپل رزق نه ختم کړي نو چې کله رزق ختم کړي نو بیا د دنیا نه ځي نو دا زموږ د عقیدې خبره ده چې رزق چې دا لیکلی شوی دی په تقدیر کې او الله په قرآن کې وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وفي السماء رزقكم وما توعدون او ستاسو رزق په اسمانونو کې دی مطلب چې په تقدیر کې لیکلی شوی دی بره دی نو هغه به تاسو ته میلاوي په تقدیر کې لیکلی شوی دی او شریعت موږ ته دا ویلي چې تاسو کوشش کوئ کوشش به تاسو کوئ میلاویږي به تاسو ته هغه څه کوم چې لیکلی شوي الله په قرآن کې فمشوا فی مناکبها ګرځئ په دې ځمکه باندې او ځان له رزق لټوئ کوشش کوئ د اسباب ویل کی او د اسباب تفصیل به مخکې راځي خو په دې ورځو کې خاص کر زموږ په دې وخت کې د خلکو سره چې ملاویږي نو غالبا خلک د شکایت کوي چې زموږ رزق چې دغه تنګ شوی دی برکت پکې نشتی مسلې ډېرې دي نو څوک وایي چې قرضې دي او څوک وایي چې پلانې مسله ده او پلانې مسله ده بلکې د بعض خلکو خو د ژوند وایي دغې ته چې صرف پکې مزدوري کوه او پیسې ګټه د رزق د مسلې دومره په سوچ کې اچولي دي هغه وایي د ژوند دی دغه بس نور پکې څه نشتي دغه ژوند دی سړی د مور د خېټې راووتو ځوان شو بس دا مزدوري به کوي د مرګه پورې نور به هېڅ دی نه کوي بس همدغه ده تر دې چې د بعض کسانو والعیاذ بالله د مال ګټلو دپاره هغه لارې م استعمال کړي کمې چې شریعت حرامې کړي دي او بندي کړي دي په موږ باندې هر قسمه کوشش هغه کوي دی دوکه کوي نو هغه دروغ وایي هغه یو رشوت ورکوي نو دا بل سود خوري دا دریم چې دی نو منافقت کوي نو دا بل چې دی دوکه ورکوي نو هغه بل چې دی وینې تویي نو دا بل چې دی د رزق دپاره د الله سبحانه وتعالی بندګي پرېښودې ده او داسې بیا ځه دا ټول د دې لپاره چې رزق ځان له لټوي او چې څه زما په کار وي څه د بچو په کار وي چې هغه ورته میلاو شي او دې کسانو دا خبره یېره کړې ده چې الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره داسې اسباب جوړ کړي دي چې د هغې د لاسه زموږ د رزق ډېرېدی هم شي او دا به پراخه شي او په دې کې به برکت راشي خو د دې نه به هغه سړی خبري چې هغه د دین نه خبري سړی دین نه نه خبر نه هغه به دغه طریقې نه څه خبر شي اصل مسله دین ده چې ته دین نه خبري د الله سبحانه وتعالی بندګي وکړې د بندګۍ سره سره به ته رزق هم ګټې او هغې لپاره به اسباب لټې د اسباب به ته تعالی معلومیږي چې ستا تعلق د دین سره ستا تعلق د علماو سره ستا تعلق د قرآن او حدیث سره نو بیا به کې ته د اسباب میلاو شي چې کله انسان په هغې باندې عمل وکړي نو رب العالمین وله په رزق کې پراخي او برکت دا ورته اچوي زه به یو څو اسباب ذکر کوم ځکه چې په یو موضوع کې یا په یو محاضره بیان کې دا ټول اسباب نه راجمع کېږي خو چې کوم غټ غټ دي به ذکر کوم او چې په دې باندې چې عمل وکړو نو د دې رزق به پراخي تاسو کم کس دا نه غواړي زما رزق پراخه شي مونږ دا مسله ده لکه اوس که چې د دنیا پرست سړی راغی تاجر راغی مالدار سړی راغی او اعلان یې وکړو چې څوک پیسې ډېرول غواړي او تجارت کول غواړي نو هغه دې زما خوا له راشي چې ټول خلکو پسې منډې وهي او بعض کسان به وي چې هغه به دومره توجه نه ورکوي خو چې کله داسې وویلی شي چې راشي زه تاسو ته هغه اسباب وښیم چې هغه په قرآن او حدیث کې راغلي نو په شریعت په خبره کې خو څه شک نشته چې شریعت یو خبره وکړي چې دې خبرې سره رزق ډېرېږي دې سره رزق ډېرېږي نو په دې کې به شک نشته او دنیا پرستو خلکو دا خبره چې دا شکي خبره ده
د بعض اسباب به موږ تاسو ته په تعدیق کې ذکر کو چې دغه درسه رب العالمین انسان له رزق برخه کوي او رزق ول ډیری. اولنې غټ سبب چې دغه درسه رزق کې برکت راځي او ډیریږي تقوا الله. په ځان کې تقوا پیدا کول دا یو غټ سبب دی چې رزق به پراخه شي. او دا کومه خبرې چې تاسو ته کومه کبه دې تاسو عمل وکړو په شرط دې چې عمل وکړو به تاسو ګوري خپل رزق ته برکت ته او چې دې عمل وکړي صرف اوریدنه چې ما وریدو برکت خورانه غي زه خو بیان ته نه سم خو رزق پراخه نشو نه ته بیان ته نشو وادي او عمل به وکړي به ګوره. تقوا الله په ځان کې تقوا پیدا کول. الله په قران کې سوی ومن يتق الله يجعل له مخرجا. څوک چې په ځان کې تقوا پیدا کړي د الله سبحانه تعالی نېری الله ولر پیدا کړي. ګور دي چې دا نه دی چې کومه مسله کې ولر پیدا کړي مسله الله نه د خوري خو عام خبره کړي الله ولر پیدا کړي. مطلب چې هر مسله کې د مسلمان په سو شوی او بده کې تقوایی الله ولر پیدا کړي. لازم ور الله ولر پیدا کړي بدی باندې به وباسي مخرجا د وتول ارته وي بیا مخ کې ويرزقه من حيث لا يحتسب. او د دې زینه بوله الله رزق ورکړي د ګمان کې ومن راځي. هر هغه انسان چې بزن کې تقوا پیدا کوي او الله سبحانه تعالی نه یریږي په هر وخت کې په هر ټیم کې دنیا او آخرت کې الله سبحانه تعالی هغه لپاره د کامیابی لار د بوت الله ورکړي. صرف دنیا کې نه په آخرت کې په آخرت کې ولر پکار ده چې انسان د آخرت لري سخت نوځي د قبر د عذاب نه بچ شي د جهنم د عذاب نه بچ شي یو لار ول الله ورکړي جنت ته ورسي. او دویم دا چې دې زینه بوله الله رزق ورکړي چې د ګمان کې هم نه راځي چې دې زینه ما د رزق ملو شي. امام ابن کثیر رحم الله دې آیت مبارک وی مطلب دا شو چې څوک په ځان کې تقوا پیدا کړي او په هغه سبا نه عملو کې کوم چې الله ویلي دي او دا هغه سن ځان منه کې کوم چې د کوم نه چې الله منه کړی دی يجعل له من امره مخرجا والله ولا رسانك. او د دې زینه بوله رزق ورکړي چې د دماغ کې چې د سوچوم نه راغی چې الله به دې زینه مال لکه. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی څوک چې بزن کې تقوا پیدا کړي نو الله سبحانه وتعالى به در پر یو مخرج پیدا کړي من کل کرب الدنيا والاخره. د دنیا او د آخرت د ټول سخت چې دي کې به الله بچي. هر سخت ویل چې د مال سخت نه ویل مخ خو صدق مال ته سوچ کو سخت په انسان باندې ډیر راځي خاص کر د آخرت ته سخت. نو د چې کله انسان کې تقوا وي نو د هر سخت نه الله ته وساتي. او بیا عبد الله بن عباس رموي او د دې زینه بوله رزق ورکړي چې دنه امید او چې دې ما د رزق ملو شو نو ته پته او دې زینه براش. الله په قران کې وي ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا. الله کچرته دې کلی والا په منګ ایمان راوړې زموږ د دیني منلې واتقوا په ځان کې تقوا پیدا کړې الله بوله سور کړې لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. الله موږ به د اسمان نم برکتونه په دوی باندې راوړولې او د زمکې نه بوله موږ برکتونه راويسته خو په شرط دي چې دوی ایمان راوړې او په دوی کې څه تقوا وي. چې کله پتا کې تقوا و نو الله سبحانه وتعالى به د اسمان برکتونه به تر اوري د اسمان برکت برونی او د زمکه برکتونه د رزق د الله سبحانه وتعالى براخه کی کله به تقوا او تقوا ویسته لن تعریف داده او چې څومره علماء تعریف کین هغه دي ته نږدې وي ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه چې ته د خپل او د الله د عذاب په منځ کې یو دیوال جوړ کړي چې د عذاب ته ترون رسي. او یا خبره چې هغه د الله سبحانه وتعالى شریعت خلافي دغه او ستاسو منځ کې یو دیوال دي د تقوا وي. د دیوال به جوړه دیوال پس جوړیږي هغه سبع عمل کې چې الله رته ویلي او هغه سبع عمل نه کې چې الله ته منع کړی. تقوا دي ته وي چې الله ته چرته و نه مومي هغه ځکه چې د کم زینه منع کړی او هغه ځکه چرته دي سنه چې ته نه کم ځکه چې الله غواړي چې ته دې تقوا وي چې ستا ژوند ټول دغی چې الله ویلي دی باغی عمل کوم چې لسنه منه کړه ماغه نه کوم. نو بدی کې دنه ټولي خبرې راړي یو سړی سود خوري په رزق کې به برکت نه رزق به پراخ نه والله لازم داسې کسان دي په دې کسانو کې کوم چې سود خوري چې هغه لک پتیان کروڑ پتیان دغه به ورشه نو ته به چې زه ډیر مالدار یم دا دې شي
هغه په مال کې برکت نه. بس کسان ز پیژنم تجارتونه دي، دکانونه دي، پای کې دوکي ورکي، دروغ وای، یو شی به نقلی راولې باغی بل پاس لیبل لګول د اصلي، یو سړی ته په دروغ قسمونه خوري، نه د بریزه کې برکت ته کم ځای راشي. اگر که ظاهري د سره مال ډیر دی، خدای مال کې برکت نه ده، د سره ټینګيږي نه. او یو مؤمنی الله سبحانه وتعالى نه یریږي، الله ته بلک مال کې دوم برکت واجی ته وته حیران هغه لک مال کې هغه هر څه وکي. او دا چې کم ظاهري مالدار دی نو د دې دغه حل دی چې څو سره نشتی یا د مال سرته نه رسی. نو بده کې د ټول دغه کارونه رالو کم چې حرام دی او په تجارت کې خلک استعمالي یا د پیسو ګټلو لپاره. دروغ وي د ټیکدار سره، دروغ وي د کس سره چې کار کوي، په دروغ په توریلی کې تاسو ویلي سامان بل سره وروړي ولي کې صلی الله اس پروای نه، ګاډي کې لړ شي لسره ولګي د 50 ولي کې سل ولي کې هیڅ خبر نه. شکر ګاډي ورکی چې دا په دې کې استعمالي دی بګلګي خپل مزي او چرچي او چې څه بدل کې راځي هغه به کوي ول پر دواسیم پردیش دی. نو ګوره د دې خلکو مال چرتم نشي برکت کې دی او نه به پر اخرت لشي. تاسو ته وګوره کوم کسان چې شپه ورځ یو کړي دا حرام او حلال ته بګینه ګوري بدی ګور رزق نه ډیری، بدی چې ته رزق نه ډیری راځي ته کسان خیمه یو څو غنټې مزدوري کوي د ورځې رزق خبر اخره. او دې کسان به توخم چې 40 غنټې مزدوري کوي رسترګي تکي سری د بدن ټول خرابي، او 40 غنټې د مزدوري او تجارت او بدی قصو کې او بجيب کو سریال نه. دا ولې چې کې تقوا نشته بغبل کې تقوا یا نه چې کله بزن کې تقوا پیدا کړي الله سبحانه وتعالى استاد رزق پراخه کی. او ابو هريره رضی الله عنه بس یو کس راغی وی متقوا تقوا ستوي هغه ته وی اخذت طريقا ذا شوك چې ته بدی سلار تل چې غني به پرتی هغه یو تلم وی فكيف صنعت نسجل دي کو بدغلار چتلي وته وی کله چې محمد سي پلار کې غنه ولیدا عدلت عنه او جاوزته او قصرت عنه، یا به باغیله پاسه ټوبو یا به دغینه ویلار بدل کړه، خو په څه طریقه به ما ځان د غنی نه بچکو. ابو هريره دا وی ذاک التقوى نو تقوا دغه ته وي، یعنی دا ته په ولار رواني په کوم ځکه چې تاسو سره شي چې هغه شریعت خلاف دی نه باوړي دي د تقوا وي. ته په ولار رواني او دې څه دی ولیدو چې باغی باندې رب العالمین خپکیږي او نه غواړي چې موږ باغی باندې عمل وکړو، نه غواړي چې دا کار زموږ نه وشي، نه ته به دغه نه وړي دي د تقوا وي. خپل ځان حفاظت وکړي لکه څنګه چې سړی په دې لار رواني وي غني پرتی نو څنګه دې ځان بچ کړي د تقوا وي. شاعر وی خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، ګناونه پرې د غټي او کواړی وي تقوا دغه ته وي. واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى، او دې شي ګرځه لکه سړی چې بلار رواني او غني او تمخې ته پرتی او د غنو نظام بچ کړي. لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى، چې ته ګناه سپکه مګنه چې دا وړه ده وي دا غرونه چې د وړو کانو نه جوړ شي. بس که سمجھ خیر دی لګا دومره غونه لکه اوس لسره دی لسره اوس کم دي شي دنیا په ورانی غلسره باندې حرام خورم کړه نن دی له خورو سبب او خري سبب او خري سوي غربتي جوړ شي. ذکر ویلا تحقرن صغيره چته د مو چې ګناه وړه نو سپکه غني ان الجبال من الحصى دا غرونه د سن جوړ شي دي د کانو نه جوړ شي. الله په قران کې موږ ته د امر کړی چې بزن کې تقوا پیدا کړئ. یا ایه الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وبذك لوي ومن يطع الله ورسوله سوچ اطاعت کې الله او الله د پیغمبر ويخشى الله او الله نو ويري ويتقي او بزن کې تقوا پیدا کړي فاولئک هم الفائزون، هم دې کسانو ګټلې په دنیا کې او په آخرت کې. بلکې دا آیت ووري سوره جبایت ان الله مع الذين اتقوا، الله مرګره دا کسانو چې به وکي تقوا یې نو چې الله دې انسان سره مرګرتیا کوي څه خیال چې د رزق به برکت د رزق ولې تنګي الله بل رزق کې برکت چي. بل ذکر الله والله ولي المتقين، الله مرګره دا چا د پرهیزګارو خلکو. وبل ذکر الله ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون، د عذابونو تذکر الله وکي به وي د عذابونو نه ما د مؤمنان بچکړي وکانو یتقون او بغو کی تقوا. دي تقوا د الله د سنه بچکړي دي عذابونو نه بچکړي. ثم ننجي الذين اتقوا وبل ذکر الله والعاقبه للمتقين، او خیرنی خنتیجه او جنت درچه لپاره د متقین لپاره. نو دا ولنې سبب دی په ځان کې تقوا پیدا کړي الله بدل رزق سکی دا پراخه کی. دویم سبب چې دغه د رزق پراخه کیږي او برکت پکې راځي
استغفار او توبه استغفر الله ډیر ویل الله سبحانه وتعالى توبه ویستل الله سبحانه وتعالى نوح علیہ السلام مبارک وی چې هغه خپل قوم ته دا خبره کړې و فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا نوح علیہ السلام وی چې ما خپل قوم ته ویلو چې بخانه غواړي د الله نه یقینا الله بخانه کوونکی دی فقلت استغفروا استغفار دې د انسان بخانه غواړي خلاب ولسور کوي انه كان غفار خو وي چې بخانه کوونکی نو بخانه به وته وشي يرسل السماء عليكم مدرارا الله بد اسمان پتا سره وره بارانونه برش ويمددكم باموال وبنين الله بدل مالونه درکې زامن بدل درکې ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا الله بدل باغونه درکې ولی او چینه د ټول هر څه الله ورکې د معمولی عمل د لاس وغسره استغفار توبه وست رب العالمین ته رجوع کول امام قرطبي رحمه الله وی په دې آیت کې د دلیل چې څوک رزق غواړي او باران غواړي نو هغه دې استغفار او رب العالمین ته رجوع کوي عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین یورد به کسر له باران نکي ویزي چوزو استسقاء د منځ به وکړو نو بس استغفار کول استغفر الله واتوب الیه استغفر الله واتوب بیره واپس خلکو ته امیر المؤمنین دې منځ کوي دعا بل وخته وی تاسو ورېدلی نه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته سویل چې استغفار کوي الله به تاسو باران راووري نو دا یو داسې برکتي عمل دی چې دې د الله سبحانه په رزق کې صرف په رزق کې نه په بچو کې په مال کې په ځمکه کې په هر څه کې برکت راځي امام حسن بصری رحم الله بس یو کس راغی وی زمونږ ځمکه و چې شوي دي سوکړه ده نو څوک هغه ته وی استغفار ډېر کوه بیا به بل کس راغی وی غریبی ده وی استغفار ډیر کوه بل لاغه وی بچی می نشتی وی استغفار ډیر کوه ناغبل په شراغه هغه ته بل څه مسله ذکر کړه دا ته وی استغفار ډیر کوه نو خای کې سره کسان نه سن هغه ته وی ته وساجيبه سره خلک د بشرلو جی هغه جدا جدا شکایتونه کړو ته ټول ته یو علاج خداولی نه هغه ته قرآن نه دوریدل چې ټول خبرو علاج نوح علیہ السلام خپل قوم ته خولو کله تاسو دا عمل کوئ نو الله به تاسو له دادر کی دا بدر کی دغه بدر کی بلکې حدیث کې راځي امام ابو داود او امام ابن ماجه راوړي او دې دغه کولو کوي من لزم الاستغفار چا چې په ځان باندې استغفار لازم کو بخانی د الله نه غوښتي استغفر الله دا ورد او ذکر به کو بمخه جعل الله له من كل ضيق مخرجا الله بوله د هر مصیبت نه یو لار د وستو د بوله ورکي چې د مصیبت نوځي د استغفار د لاس ومن كل هم فرجا او د هر غم نه د وته یو لار بوله الله پیدا کوي ورزقه من حيث لا يحتسب او دې زینب بوله الله رزق ورکړي د ګمان کې من راشي دا دې قسم په بشره شي زمو وظیفه پکار د سې وظیفه د غواړي وی رزق می تنگ دا وظیفه ده کنه من لازم الاستغفار چې استغفار بدل لازم کو د هر مصیبت نه د وته لار بر الله درکې رزق بدل الله پراخه کی هر مصیبت او غم بدل الله ختم کی خو استغفار کم چې رزق راکاږي او په رزق کې پر اخره ولي ناغه استغفار چې په خله باندې می او په ځړه کې می وره سردانی سره نه استغفر الله هر قسمه ګناه کوا استغفر الله په یو ګناه باندې بریک نه لګي او بیا راغی نو تاسو خو چې استغفر الله ډیر وای خو رزق خو زموږ پراخه نه شو حق شان دی موږ ته برکت به بدیر نه غږی چې ستا په خله یو سری او په ځړه کې دی بل سری چې صبر استاد زړه او د خلی اتفاق نه راغله مستد استغفار د بے فائدې دی دغه فائدې نشته استغفر الله مطلب دی یا الله زب بخانه غوړم ته واپس کیږم ته رجوع کوم د هر قسمه ګناه نه نه بعد به ګناه نه کوم نو چې سره په خپل باندې استغفار وای وهو مصر على الذنب او د ګناہوں باندې چې راقشن لګي ان خطه خپل ګناہوں کوي نو دغه دروغجن د خپل استغفار کې د رښتینه نه لري د دویم سبب شو او خبره مختصر کوزه کوشش کوم چې ډیر اسباب ذکر کړم دریم سبب شو التوکل علی الله په الله سبحانه وتعالى باندې توکل کول او توکل دي چې خپل ځان وسپاري چاته الله سبحانه وتعالى خپل کارونه الله ته وسپاري الله په قران کې وایي ويرزقه من حيث لا يحتسب
الله به رزق ورکوي دې سړي له د هغه ځینې چې د به ګمان کې به هم نه راځي. نو بیا څه وایي؟ ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. او څوک چې په الله باندې ځان وسپاري نو الله ورله کافي دی. ګورې دې خبرې ته غوږ کړي، فهو حسبه، الله به هغه لپاره کافي، الله ورله کافي دی. الله به له د رزق هم پراخه کړي، رزق ورله برکت واچوي. ان الله بالغ امره، الله چې څه کوي نو به یې کوي. ورې چې سړي ځان وسپارو په الله باندې نو الله خو چې بیا څه کوي څوک دې تپوس هم نشي کولی. او چې څه کوي خو چې کله ته ځان وسپارو په یو مخلوق باندې، مخلوق به سره لپاره څه وکړي چې څومره د هغه طاقت دومره منډه به ووي، ښه د هغې نه بعد به هغه سره لپاره څه وکړي. نو کوم سړي چې خپل زړه وتړو په الله سبحانه وتعالی پورې او په الله باندې ځان وسپارو او عقیده مضبوطه وه چې فایده دا مال الله را کوي، نو نقصان الله را کوي او د هغې لرې کوونکی هم رب العالمین دی. او خپل هر څه الله ته وسپارل، کفاه الله، الله سبحانه وتعالی به د لپاره کافي. او رزق به ورکړي، رزق به پراخه کړي. زه به تاسو ته مثال ذکر کوم، ډېر عجیبه مثال دی. ولله المثل الاعلى. خو دا مثال صرف د خبرې واضح کولو لپاره. په جاز کې به تاسو ټولو سفرې کړي او بعض کسانو په کشتۍ کې هم سفرې کړي. په جاز کې چې موږ ناست یو نو موږ په دې ځای کې ناست یو چې هغه ډرایور پایلټ نه وي، نو که نه وي نو او خپل ګپ شپ لګو. د چا په زړه کې د سره دا راځي نه چې دا جاز به ولیږي یا دا ډرایور به وده شي یا دا ډرایور به چې نه کېدی شي نشې کړي، نه کېدی شي ناجوړی، کېدی شي لیونی، کېدی شي دا جاز راولېږي. د چا په زړه کې راځي ښه مطمئن نه شي وایي دا ډرایور پوهېږي. نو زه ته د مخه مطمئن اوسه، الله سبحانه وتعالی ستا د ژوند چلوونکی دی، ښه پوهېږي ستا په ژوند کې څه ستا دپاره ښه دي او څه ستا دپاره ښه نه دي. په دې ته دومره نه پوهېږي څومره چې رب العالمین پوهېږي. نو بیا مطمئن اوسه، بلکل مطمئن اوسه. دا ژوند د رب العالمین په لاس کې دی، تقدیر د هغه په لاس کې دی. نو چې ژوند د هغه په لاس کې، تقدیر د هغه په لاس کې، د هر څه د هغه په لاس کې، بیا ته ولې غم کې؟ بس خپل ځان وسپاره په چا باندې؟ په رب العالمین باندې. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی بنده باندې دا خبره لازم ده چې د خپل زړه وتړي په رب العالمین پورې. د زړه تړلو مطلب دا نه چې په الله باندې اعتماد مضبوطي، لا على سبب من الاسباب، په اسباب باندې به زړه نه مضبوطي. دا بس کسانو اسباب باندې زړه مضبوط کړي دیو په سبب باندې زړه نه مضبوطي. چې کله په الله باندې عقیده او یقین مضبوطو وي، الله بوله د هر طرف نه یو لار راوباسي، د رزق اسباب بوله جوړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. بلکې انسانانو له پکار ده چې همیشه د رزق دپاره رب العالمین ته رجوع کوي، په هغه ځان وسپاري. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله وی، او دا حدیث په صحیح مسلم کې دی. ګور الله وی کلکم جائع الا من اطعمته. اے د آدم بچو تاسو ټول وږي، دا اصل دی. الا من اطعمته، مگر هغه انسان چې زه له رزق ورکم نو هغه موړ شي. نو بیا الله وی فاستطعموني، نو زمانه رزق غواړي زه به د رزق درکمه. ګوره زمانه رزق غواړي زه به له درکمه، او وی تاسو ټول وږي الا د زه د رزق درکمه. او موږ دې کسان دي چې الله ول رزق نه ورکوي، ول لازم کړه دنیا مړولای شي. څه امدادونه ولېږه هغه علاقې ته، دا خلک اوس ټول د انسان مړېږي نه، دلیل دی باندې چې رب العالمین نه مړی. او چې کله الله مړی نو بیا هغه موږ لیدلی چې څنګه الله مړی. دې کوي فاستطعموني، زمانه رزق غواړي، زمانه خوراک غواړي. الله سره مطلب یعنی زما سره رابطه مضبوطه ساتي. بیا الله وی یا عبادي، ای زما بندگانو، کلکم عار، تاسو ټول لغړی الا من کسوته، مگر چې چاله کپڑا ورکم. فاستکسوني اکسکم، زمانه کپڑا غواړي، زمانه دا خبر غواړي چې تاسو پټ شئ، نو زه به تاسو پټ کوم. څومره عجیبه حدیث. شاعر وی توکل علی الرحمن فی کل حاجه اردت فإن الله يقضي ويقدر. وی اے انسان په خپل هر خبره کې توکل ساته، بچا باندې پر رحمان باندې، ځکه چې دا هر څه دغه بلاس کې، هر څه دغه بلاس کې بس هغه کولی شي. نتزان وسپاره. حدیث کې راځي امام احمد، امام ترمذی او نور کتابونو کې راغلی دی. باقي کې دی ډېر عجیب حدیث دی. لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله، کچرته تاسو په الله باندې دې توکل کولای لکه څنګه چې پکار وي، لرزقکم کما يرزق الطير، نو تاسو له دې رزق درکول لکه مارغان لچ ورکي. نو تغدو خماسا وتروح بطانا، سهر لدا مرغی چوزی
د خپل زینا نو نهر یو چې راځي نه سي مړی سحر له نهر وځي او د شپې ماښام نه چې واپس راځي بیا مړی لاړ شي راشي بس رزق الله سبحانه وتعالی ورکی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تاسو توکل کوله په الله باندې دي چې لکه څنګه چې پکار دي مرغله ورکینو تاسو له رزق نه درکېس زموږ توکل کمزوري پر رب العالمین باندې زموږ توکل بالکل کمزوري شوی زموږ عقیده د ټوله جوړ شوی په اسباب باندې یو سړی دغه سره موټر دی باسي ته وایي ورځ وایي کسته د موټر چې ته خراب شي نه بیا نه دی به پچو شي او دا اسمان او د زمکه د ملوي وي که زما د موټر خراب شي زه کومه څه اخر وي زه به څه کومه عرش ول رب تیر شوی یو کس دا وایي چې ستا د ویزه کې دي چې خراب شي او د حکومت تی ولي بیا به د ایمان پته ولګي د څومره اوبو کې د پته ولګي زه به کومه څه په ملک کې دا د الفاظ دي مسلمان دا خبره کوي چې مطلب دې کومه څه مطلب چې ماته رزق د کم ځینې ملوي دا خبره ده زموږ بخبر ربانی ایمان دی یقین دی الله په قران کې سوی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما نه بل کړی انسانانو پیره مگر د خپل بندګۍ لپاره ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون نبی الله دې راجیبه خبره کوي ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين یقینا الله رازق نه دی ویلي رزاق ویلي مبالغه به کړی چې الله ډېر رزق ورکوونکی ذو القوه و طاقت والده وسره سوچ کې جدي خبرې سره طاقت څه کار دی نه د دې لپاره انسان کته دا وی چې الله خو رزق ورکون خره خو ماته به رسي څنګه او د مخلوقات ته به رسي څنګه الله وی طاقت ورم رسول هم شو ارچاته د رزق الله وی رسول شمه نو ګور دي مرغته الله ول رزق ورکې نو ګور دي ساروت الله ول رزق ورکې تعالی به نه درکېس تعالی به هم درکې او د دې سره به دا خبره ساتي چې توکل دا مطلب نه چې اسباب به پرې دي اسباب پرې خو د صوفیانو طریقه ده او په اسباب باندې دي عقیده ساتل چې رزق مال اسباب راکې د مشرکانو عقیده ده او نن سبا غالبا خلک په دوه کې دي ډېر خلک په اسباب باندې عقیده ساتي یعنی دا گاډي دکان ویزا په مسافری په دې یقین دی او کدا لاړو نو رزق څه شو ختم شو دا خو ته سبب رواصل الله سره شریک کو یعنی الله رزق ورکي او دا سبب رزق ورکي بلکې ولایذ بالله د باز کسانو به الله بالکل یې رسیب سبب یاد دی نو ته موږ دا یو کم عقله دا سبب الله جوړ کړی دی دا سبب چې دی دا الله جوړ کړی دی رزق نو ته څنګه په سبب باندې جری دي عقیده ساتي عقیده به دا ساتي چې رزق ورکون کې الله دی خو دغه الله موږ ته ویلي ځل یو سبب به ولټو نو دا سبب را لم الله جوړي نو خبره ټول چا بلاس کې شو الله بلاس کې شو دویم قسم خلک هغه دي چې هغه بالکل د اسبابونو انکار کوي چې ته سبب جو هغه عقیده کمزوري ده دغه صوفیانو طریقه ده بلکې قران او حدیث کې ډیر زیاتې شي دلایل دي چې هغه په دې خبره دلالت کوي چې اسباب بلټوي یا ایه الذين امنوا خذوا حذركم ایمان ول احتیاط کوي د کافرانو طرف نه تاسو کوي احتیاط کوي نو به سره ویلي زمو په الله باندې توکل احتیاط ته ضرورت ده الله به موږ احتیاط کوي سبب ده نو حفاظت کوونکې اصل کې څوک دی الله سبحانه وتعالى تاسو اسباب لټوي وبذلك الله سوي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل اي مؤمنانو تاسو د جنگ د سامان چې د ځان له تیاروي د طاقت سامان د اسونه شو نور دي چې په جنگ کې سي استعمالي کې الله د ځان له تیاروي نو دا زموږ ایمان او عقیده چې د مؤمنانو مرګرتیا څوک کوي الله سبحانه وتعالى کوي الله قادر دی چې کافرانو تباہ او برباد کړي دا زموږ ایمان او عقیده خدا اسباب دي تاسو سامان الله وی جوړ کړي وبذلك الله سوي فاذا قضيت الصلاه کله چې تاسو منځنه فارغ شي او موږ ختم شي فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله نو برزمکه کې خورشي ځان له رزق ګټي دا سبب دی کنه هم ته الله کوم چې وي چې بزمکه کې خورشي ماغه مونږ ته ویل رزق زده کومه نو مطلب دا شو چې رزق ورکون کې د رب العالمین دی په موږ باندې چې دی نو لاس خپل وهلي سبب لټو ځان خو په سبب عقیده دا باندې ساتو چې کله سبب یو رزق شي او که سبب نه رزق باندې دي چې ګور ډیر خلک چې سبب یې نشته خو رزق ولا الله سبحانه وتعالى ورکي عقیده په الله باندې مضبوط ساتي چې رزق ورکون کې څوک دی الله سبحانه وتعالى او اسباب بلټه خو په اسبابو کې بزان تبا کینه
بس بالکل په اسباب باندې انسان عقیده جوړي عزو بالله الله دغه عقیده نه موږ ساتي چې انسان اسبابونه چې دین یو دغه جوړ کی او الله تیرش دا څو اسباب شو درې سلورم سبب چې راغی رزق پر حقيقي خپل ولیان ساتل او زموږ د رزق ګوره چې غالبا تنگ دینو د دې خبرې د لاسه زموږ پښتنو کې دا مسله ډیره ده په معمولی خبره باندې یو سړی تیرېدو سلام بوانه چې بس عمر له سره ختم شو یو سړی په لار تیرېدو ما سره سامان اوچت نه کوزي ولې عمر له ختم شو په وړه خبره باندې ولې ما ته دي شي ولې ما ته وکړو ولې ما ته ونه کتل او بدله پریدا بچو ته وصیت کی چې د سره برشته نساتی د څوک چې رښتې نساتی د رزق تنګي د سره ولیکي او دا خبره زنه کومه د شریعت خبره ده انس بن مالک رضی حدیث رسول صلی الله علیه وسلم وی من سره ان يبسط له في رزقه د چا چې دا خوخی چې رزق پراخ شي او ينسى له في اثره او الله له جون کې برکت وچي جون ولا اوګد کې د دې دوه مطلبونه جون کې برکت جون کې د جروغ بدن روغ صحت او جون ولا اوګد کې نو دې سو کې فليصل رحمه رسول الله د خپل خپلوانو سره د خپل ولیان ساتي حدیث په صحیحانو کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا نسخه د سوخي خوږ پیغمبر محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم دا نسخه ګورې راغله په دې کې څه شک شته کڅوک رزق پراخه کول غواړي او کڅوک کوئی چې زما جنوګت شوي معمولی کار دی خپل ولیان ساته رزق دې پراخ زه ته پوس کول نه غواړم نور دا زما دیسی ګمان دی که غالبا خلکو ما یو نه ته پوس کې تاسو چا سره ورانه ده هر شړی به څوک د څوک دیسی جلا سره ورانه ما خبره غلطه کې صحیح ډیر دي خلک په ځبدي جمعات کې ومن دلته چې هغه ډیر خلکو سره ورانه ک ډیر سره یو سره خو ورانه دي کنه په جون کې خپلانه هغه پلانې کلو شو راغی سره خبرې نه کړي ابلوس د دې خبرې نه خبر شوم چې دلته یو کس ته او هغه پینځه کالي کې سلور کالي سلور یا پینځه کاله نه زیات شو هغه له اوس پر خپل خځ سره خبرې نه کړي زیرا جی کړی ته خدای چې راغی سره خبرې دانشتي سپر اخیبره زموږ بریزه کې زموږ د حل یو بل حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم امام ترمذی حدیث اوله تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم دمر نسب خپل زدکی خپل مشرانو پیژنې چې سباله به تاسو خپل ولیان ساتي رسول زموي د باز کسان د خپل نسب تذکره کوي په فخري انداز سره یزه پلاني نسب سره تعلق پلاني قام سره د سیده منه بشریت کې خدا باز کسان و چې بالکل د نسب تذکره بنه کې لکه سره ته پوښتنه کې یره د پلاني ته پوښتنه نسب یې سره قومي سره دا بل ته نه دا پر دین کې دا نشته ولې نشته په دین کې دا نسب معلومه ول نسب یادول دا په دین کې شته نو یو خو به خلک وبېژني نو دوی خپل ولیان به وساتي دا د پته چې زمونږ د پلانې زمونږ خپل د پلانې خپل د پلانې زمونږ نسبی د پلانې نسبی د خپل ولیان به سره وساتي خچ بالکل د سری معلوم چې څو خپل څوک پر دې د خپل ولی وساتي رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره نسب خو معلوم کړي چې تاسو خپل ولیان ساتي به رسول الله صلی الله علیه وسلم فإن صلة الرحم محبه في الاهل څوک خپل ولیان ساتي نو دغه یو فائدې ده اولنۍ چې خلک به سره محبت ساتي که څه خیر د کم سره چې دی قام کې او به نسب کې د هر چا ته پوښتنه کې د خلک په ډیر مېني او د خلک ډیر قدر او احترام کوي یو ډیر درون سره هر زیت وي دی رسی د هر چا په غم کې وي دی ولاړی د هر چا په خادي کې وي دی ولاړی هر سړی ته د ټلیفون کوي د چا سره مالی منډه وي نو چا سره چې بل دي سي منډه وي خلک سره محبت ډیر کوي دا یو فائدہ ده دوه فائدہ رسول سوی مسرات فی المال مال ډیریږي مال په ډیریږي رزق په ډیریږي به رسول سوی وی منسأه فی الاثر او جون په وګدیږي درې فائدې د اوسه مغټي فائدې جون په وګدیږي مال په ډیریږي د خلکو محبت به سره پیدا کی او د معمولی کار د خپل ولیان ساته علي بن ابي طالب رضی الله عنه حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم من سره ان يمد الله في عمره د څوک چې دا غواړي چې الله زما په عمر کې برکت واچي او الله له رزق کې برکت واچي ويدفع عنه ميتة السوء او الله دنا یا د اخر خاتمه لروغه کې درې خبرې دي عمر وګړي د رزق کې برکت او پراخي او چې اخر خاتمه شي جوړ شي خه خاتمه د دې سو کې فلیتق الله بزن کې تقوا پیدا کی وليصل رحم او خپل ولیان ساتي د رسول صلی الله علیه وسلم نسخه اخر خاتمه به په ایمان سره رزق به پراخي
او ژوند به دې شي برکتي او اوږد وي. عبد الله بن عمر رضی الله عنه دا قول نقل له چې هغه دا خبره کړې ده چې څوک تقوا په ځان کې پیدا کړي خپل ولیان ساتي د عمر به اوږدېږي د مال به ډېرېږي او د خپل خپلوان به د سره محبت ساتي. خپل ولی ساتل دی ته وي چې ته د خلکو تپوسو کې په ټلیفون باندې دا وی خواله لاړ شي. ګور په ټلیفون باندې څه کیږي په دې ستاسو خرچه راځي خو یو ټلیفون دی چې ملاوي کوي ومن څنګه خیریت ته سید مسجد خدمت به بند خبره ختم شو خو څومره غټه فائدہ دی وته څومره غټ اثر پرې خو دو نو په ټلیفون باندې رابطي په چا پسې تل د چا سره مرسته کول د چا سره په قرضه کې مرسته کول په پیسو کې مرسته کول نور دي چې ډېر منډیوال دا ټول چې خپل ولاني ساتلې د مریض حالت له دا غوې لپاره دعاګانې غوښته د رب العالمین چې الله هدایت ولا ورکړي د ښه کار امر وته کول د بد کار نه منع کول دا خپل ولی ساتل غټ خپل ولی ساتل دی چې ته انسان ته نه غلا روحه چلوره ته زما خپل زبته خبکیګم دي چې جهنم ته لاړ شي نو دا خبره دي سیده او دا دي غلطه ده. د څو اسباب شو سلور پنځم الانفاق فی سبیل الله د الله په لار کې مال لګول دي سره مال ډیری. الله په قران کې وایي وما انفقتم من شيء فهو يخلفه تاسو چې سم لګوي الله زما په لار کې فهو يخلفه الله به دغه په بدله کې دغه نه ډیر صدر کوي دغه نه ډیر خدر کوي تاسو له او دغه نه بزیات تاسو له درکې خو په شرط دی چې تاسو الله په دین کې الله په دین خرچو کې الله په لار کې پیسې ولګوي. امام ابن کثیر رحمه الله د آیت په تفسیر کوي د دې مطلب دا دی چې تاسو که سم ولګوي د الله په لار کې نو الله به تاسو په دنیا کې دغه په بدله کې ډیر زیات درکې رزق بدله پراخه کی او په آخرت کې بدله ثواب درکې او جنت په لاره درکې. الله د شیطان مبارک په قران کې وایي شیطان یعدکم الفقر ويأمرکم بالفحشاء شیطان تاسو یری د غریبینا الله اکبر دغه ته پینځل راوي سجر د پلانې لپاره انت بس شیطان بدله کوي چې ته ځان غریب نه پینځول زره ورکه په 27 کې سو دی جوړی شو دوه شي دی جوړ شو کنور سنې غواړه خو بيزنه ټاپین او بنول اسکول لپاره سنه څه خو به جيب ته واچي خپلانه قرض غواړي زره له 2000 ورکوله نه د بده سوچ کې جبه سره کوم شیطان وتی ته ځانلم غریبه نډیر خلکو په خله باندې خاص کزمو خلکو په خله باندې یو ټکه پروت ته جته ته سوې پلاني سره مرسته یا منډه یره زمونږ خپل حالات هم دي شي دا خبرو ته سو کچې بزله کې دا د شیطان شي ويأمركم بالفحشاء او تاسو د فحاشي امر کې الله خلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا او الله تاسو لوز کړی دی چې تاسو د ګناونو به بخي ځکه چې شیطان به باندې فحاشي کوي لتاسو به توبه بسین الله بدل ګناونه دا بدلو بخ وفضل او د فضل مراد ته رزق دی یریږي ما الله د غریبین رزق ولا زدر کومه تفسیر خرچوک عبد الله بن عباس رضی الله عنه اثنان من الله واثنان من الشيطان دو د الله طرفنا خبري دي او دو د شیطان د طرفنا دي الشیطان د طرفنا يعيدكم الفقر د غریبین دي یری دویم ويأمركم بالفحشاء غناونه باندې به امر کوي د الله طرفنا د غناونه بدل بخي رزق بل پراخه کوي به تولي یری حدیث کې راځي امام مسلم دا حدیث راوړی دی الله وی او دې دغه کې دی ابن ادم اې د ادم بچیا انفق عليك تلګو زما په لار کې نو زما در کومه تعالی اې د ادم بچیا لګو زما په دین باندې پیسې لګو زما په لار کې پیسې نو زما تعالی در کومه د الله طرف نه لوز دی. بل حدیث کې راځي ابو هريره حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من يوم يصبح العباد فيه روزانه چې کله سحر شي الا ملكان ينزلان دو ملائک د اسمان راکوزي فيقول احدهما اولنه بګداوي اللهم اعط منفقا خلفا ويا الله دا اولنه بګوي ويا الله که څوک ستا په لار کې خرچه کوي نو توله بدله کې ډیر سور کی ويقول الاخر وغدوم سوي اللهم اعط ممسكا تلفا او يا الله چې څوک نه لګي نه د مال ولا تبو برباد کی د مال ولا به برکت کی یا الله د مال ولا ختم کی د مال د پراخي تل ختمه کې د دوه ملائکه د اخیری او د حدیث متفق علیه حدیث ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې یو حدیث کې د راځي عبد الله بن مسعود د حدیث ته بلجبه حدیث ته چې رسول صلی الله علیه وسلم راغی دخل النبي صلی الله علیه وسلم على بلال فبلال رضی الله عنه رسول ورغه وعنده صبرة من تمر راغسر کجوري پرتی رسول صلی الله ما هذا يا بلال بلال هذا سړي کجوري دی خودي هغه ته یا رسول الله جمع کړی مې دي سبا د پاره ادخرته لك استاد پاره استاد میلمنو لپاره به خودي کمل مانه راشي نه دي کجوري نه ورکو رسول صلی الله علیه وسلم بلال
تر دې نه یریږي چې د قیامت پر ورځ به د دې بخاري په جهنم کې ته دې نه یریږي د تولي جمع کړي دي بیا ته رسول صلی الله انفق بلال وی لګوا د الله په دین کې خرچه کوه ولا تخش من ذي العرش اقلالا او د عرش ولا رب چې نه دغه طرف نه تفسیر کې دا يرمه ساته چې هغه به د غریبی او رزق باندې تنګ یو غنی ذات عرش ولا نو بلال خرچه کوه عرش ولا بدل ډیر صدر کې نو د الله په دین چې خرچه کې الله بدله رزق کې پر اخره وي زموږ په معاشره کې دا مسله څومره کمه ده د نش مطابق ته ډېر کمزوري ومنګه په دې مسله کې ګوري یو عربي هغه تور غرونو کې به یو جومات جوړ شوی او ته پوښتنه کوي چې دا عربو جوړ کړي قرآن به پروتي په الماری کې دا چې عربو دي پنکه به لګېدلي په جومات کې عربو ایسي لګېدلي عربو او دا مو ته به څه کوو دای ته به نه شي موږ څوک دي دا نه وي چې ګوره موږ سره دومره مال نشته دا ګوره کمزوري خبره دا منمه چې سید چې مال به دومره درجه کې نه چې بس مالدار ملک په شان چې هغه سره مال ډیر خود دومره نه ده چې موږ به خپل جمعات نه ساتلې او موږ به د الله د کور خدمت نشو کول تاسو خپې جنې یو بل چې داسې کسان دي هغه دي چې زمکې دي چې دغه هغه نوسی او کړوسی او د نسبونه او د پیړۍ راشي او راشي د ختمېدو ولا نه او په دې کې به دې ګرځي و زموږ په جمعات کې څه خراب دي وي که ته ولا صحیح کې ځینې مرګرو ته بار د قصه کوم یو ځوان شیر په ما پسې راغلی ما ته وی زموږ یو خدمت دی جمعات مې سم سره وی دو بنکې به خراب دي که دا چې چاته وي نو مې بنکې خو بنکې یو په شپېتر یاد ده یا په ویا او 200 شوي یو سلسل ویخ دغه خبره دی لپاره مې پوره کمیټه کې نه ولغواړي یو سلسل ویخ لري استاد یو ورځ دی اړې ده ورګه کنه د الله د کور لپاره ترغله نو دو پنکې ته ماته وینا کې دا باز راځي ما بس شې سې 15 قران په کار دي او چې کور ته دې په چټي باندې سامان ځان سره وړي کنه وړي به سامان وړم چاته دی ویلي چې مال سامان والا نه ورګي ستاره کور خبره او ما بس راغلي 15 قران ولا غواړي جنت الفردوس او راغلي ماته 3 قران مال والا یو قرآن په 15 سره لري درې وسو شو 15 سره خلل ته نشي ورکوله اغوال جنت الفردوس ها و دې خبره چې سړي په طاقت نه رسي دغه طاقت نه بهري سید دې پر سړي خبرو خدای زمونږ حالات چې زمونږ په ټول علاقه کې به جمعات ته ورشي نو الته به د بجلی مسله راخکاري شي الته به د وبو مسله ته ویني دیوالونه به چې خراب شي چټایانې به کې نه سپیکرې خرابي او زموري ټول د چا ده ها محراب کې کوم غریب نه شي سره موږ هغه څه مولوی زموري دا غره خدای چې خبرې وبسیم کووري زموري دا غیبت به هم کو بدره دی وبسیم وایو خودومره د چې جمعات زموري ټوله دغه په سر د هر څه غریب ته بس په غاړه دي نه کې به چې دغه ورته خواله ورغه تاجر خوا کې ناسو چې زموږ د جوړ یره وې د مولیان دوه چاندو باندې مال نه شوې یو سید کړه ته ورکه چاند نه کوي ته ورکه دی ورکی هغه ورکی دی ورکی مولوی سیمه ونه چې چاندې کوي تاسو ما سره اتفاق کوي کنه کوي خبره نو چې مولوی سیمه غریب ته د دومره غټ جماعت پاتې شي او د الله کور شړ شي دغه به نور سکی په خپل غلا غریب ځان له دغه الله نغه به دغه نه کی چې پلاني او علاني په سیلار شه بیا موږ زموږ رزق تنګ دي موږ له پکار ده چې څنګه ټلیفون کې زویا د کور د مسلې نه مخ کې موږ ټلیفون کوم موږ کور کې څه خراب خو نه دي تاسو کو کنه کو دغه نه مخ کې وته و بچی د الله په کور کې څه خراب دي وکړه هغه جمعات کې ته ولر شوې نه سبب زه به ټلیفون کوم کچې د پنکه خرابې کچې د قالین خرابې کچې د بجلی مسلې کچې د وبو مسلې نه ماته وای که زنی شم کولای زل د کلیوال لی مرګری دا غوته به وایم څه طریقه به جوړ کو الله د کور به حفاظت کو دې طریقه په کار ده زمونږ دغه حل الله په کور به ریال نه لګو او به راشي رزق زمونږ تنګ شي ستاري ځکه پر اخر کم ځای راشي چې د یتیمانان او کونډې او د نستیول الله کورونه به دې حل چې انسان وته حیران شي ول تاسو جیو جمعتون ما خپل دي او تاسو هم لیدلی چې سړی د زړه وته چې وځړي د زړه وته وځړي زی ولاقیت ورغلم پاکستان کې جمعه ته منځ ته نه وته ما زیګر منځ نو د جمعه سره مارکیټ جوړېدو درې چته مارکیټ او سم غټ مارکیټ جوړېدو او د جمعه ته ګډ چې بالکل لا ګډ درولې دلې نزری جمعه ته نه وته ما به مونږ کو به منځ نه بعد لس منټ د جمعه کې تقریبا 900 دقیقې تر ته مې کتلې ګډ
او په ځل کې مې دا وی چې دا قوم رب العالمین له څه جواب ورکړي درې چې ته مارکیټ ته جوړولې چې تاسو پیسې شته په دې کې ست پیسې نه ختميږي نه چې دنه پتا باندې نور سم مصیبت راځي او رب العالمین دې کوړ ته نو بری کوټ باندې څومره خرچ راځي او یو ځینې مارکیټ والا نه ګونګارو مچ دی دا نور چې څومره دي کلی ته وګوره په سونو کسان پکې بسونو کورونه پکې واغو یو جمعه عبادت نشي کولای زه دا وایم چې ګوره دې څه ونه شي چې ستا د کلی لپاره ته بهر ګرځي خلکو ته ویناګانی کینا تاسو کسانی کلیوال په دې رګ ټول اتفاق کوي رورا زمونږ د دې جمعهتونو د کم چې به کلی دوی د کدرې د دې په موږ باندې د ذمہواری لکه څنګه چې زموږ د کور ذمہواری او که څوک به دې کې پیسې نه ورکړي نوم دې ډېرې نه لري کې خبره ختمه شو او ټول بیا ورکړي دا څو سبب اسباب شو پنځه شپږم اور ډېر عجیب دی د الله سبحانه وتعالى بندگی کول او دغه لپاره وخت وسته نه سبا څوک وخت بس پرون یو کس ماته دا وی تاسو کو دی مسلې ما ته وی چې لکه اوس منګه سره لکه اوس منګ چې نو رزق ګټو بچو لا او خزیلا هم دغه یو لار منګ ته کولاو دا نه زمنګ سره الله سکي مطلب چې الله د لپاره سوخ نشته درس یو غنټه د غریب ودني چې کېناسته مزدوري 12 غنټې راو چې د ټیکدار وی چې اتل سکا او د غنټې بدل شل درکو ولا لازم چې دوی شریکه غنټې مشلکه او پیسې خیر دی اتل سکا غنټې شلکه او پیسې اتل سکه دی دلکو او چې ته وی چې جمعه کې درس ته بیان دی نه دی واخو ته وی دی هو ته وی یاره بس زموږ ټیم نشته بلکې چې موږ دوګت کو موږ والله لازم د جمعه ته د پریدي بل جمعه ته زی او موږ به سور وګت شي عام موږ کېږي لسمنټ 12 منټ پیلېږي یو ورځ 15 منټ ته واړو به ګوره او رزق کې پراخي غواړي رزق کې پراخي کم ځای راشي زبرت یو حدیث وایم دومره عجیب حدیث ته ول لازم چې انسان په دې جسم باندې غونه ذکر شي د حدیث وو امام ترمذی د حدیث وړه بهره د حدیث ته وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ان الله تعالی یقول الله یا ابن ادم ادم بچیا د ختام مونږ ټول ته تفرغ لعبادتي زما د عبادت لپاره وخباسه املا صدرك غنا پزړه کې بدل مالداری راولما کم ځکه پزړه کې غټه مالداری بیا غریبي بدل ختمه کما زما د عبادت لپاره وخباسه زړه بدل مالدار کما او غریبي بدل ختمه کما والا تفعل او کنه کې دې دغه کېږي او غالبا حالات ته خيو ګستر ته وګوري او والا تفعل كتاسدي نكوي ادم بچو ملأت يديك الشغل د لاسونه بدل د منډو د کارون ډکما دومره منډي بوي چې ستټول جون منډو کی ک نتیجه خو بیا هم خیر منډي مخوي نتیجه سره ولم اسد فقرك وغريبي بدل نه ختمه خلم دې حدیث مشروب بدی کما سحر نه د ما خو پورې بسته یو منډي یلا غریبی به ختمه وینه غریبی د لم نه ختمه ما منډي او غریبی د ونه به یو د حالت ته سو ګوريزه څومره منډي دي څومره سختي موږ تورو بده مزدوري کې وسنه یعنی د کم کار نه موږ مخاله ولایزه هم ګوجي پیسې خو غریبی نه ختمي بلکې رو برو خډيريږي روزانه زموږ غریبی روانه بر ولې ځکه چې موږ د الله لپاره وخت نه وباسو دغه د بندګۍ لپاره وخت نه وباسو د دې دا مطلب نه چې ته ځان صوفي جوړ کې جمعه په ګډ کې کېنه او دنیا پرې دې دا مطلب نه مطلب دا چې خپل دنیا کا وخت چې دین دنه پاتې نشي دین دنه هیر نشي دا څو اسباب شو شپږ وم سبب ولا واده کول ازوانان به خوشاله شي او په کار د چې هغه کسانو خوشاله شي کوم چې ودونه کړی دي چې دویم دریم سلورم به وکي د واده سره رزق شي د پراخش الله په قران کې وی وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الله وی د خپل کشرانو او تاسو چې کوم غلامان دي یا وینځري د دوی لپاره د نکاح بندوبست کوي د دوی نکاحونه کوي يكونوا فقراء او کچر دوی غریبانانی يغنيهم الله من فضل الله به مالدارک ودولت سوکي والله به سکی مالدار ابو بکر صدیق رضی الله عنه وی پتا باندې دا ولنی دا په الله باندې دوی مده اولنی پتا باندې څه ده واده کولی او په الله باندې رزق پرخه کولی دی ودونو سره رزق پرخه کی
عمر بن خطاب رضی الله عنه دا خبره کوله ویزاغه انسان ته ډېر په تعجب کیما چې څوک په دې واده کې د ځان لپاره مالداري نه لټوي او الله ویلي چې تاسو مالدار شئ. عبد الله بن مسعود وی التمسوا الغنى في النكاح که تاسو مالداري لټوي نو په دې نکاح کې لټوي نکاحونه کوي ودونه کوي الله به رزق سکی دا براخه کی دا بس واده نه کوي د شلو کالو شو 15 شو 10 شو لکه واده نه حالت دا حالت د دې سره برابرېږي د دې سره خرابېږي نه ته واده وکړه حالت به برابر شي نه کته په انتظار ناشي چې بغیر د واده نه به حالت برابر شي نه کوي پوری بناسي دا بس پکې بخپل خپو ودري قیامت پورې غلا بخپل خپو وندري نن سبا غټه فتنه او غټ مصیبت ځوانان دغه جن تبو برباد شو ټول ځوانان لړو تبو برباد شو الا من رحمه رب دی موبایل او دی فتنو او دی مارکیټونو بازارونو کوم زیاده لکه رسول ودونی نشته د ډیر شو کالو سره باندې واده نشته دلته یو کسو تقریبا د سلوي خونم ببره نو مو دې متواده ولینه کې نو ما ته ویږي شیخ زمانه مشران دورونی او ولم لانه کړي به کینه دغه شکر به باسو چې قبر خوا کې بالکل کې چې دغه ځای کې راستان نمبر چې مشران تانه د نور دي اغول نه کړي به تکره کې نو کوشش دا وکړي چې ودونه وکړي دا څه سبب شو وم اتم والی دا په تادی کې ذکر کو چې کله د باندې غریبی راشي او حالت ته باندې سخت شنو الله ته رجوع کوو الله به رزق پراخه کوي. امام ابو داود امام ترمذی او حدیث راوړل دي والله لازم سن آشنا حدیث ته من نزلت به فاقه پچا باندې چې غریبی او مصیبت او سخت رااله فانزلها بالناس ندخل کوته بیانول شروع کړو چې رزق غریب شوی او بس وګي شوی او تګي شوی او قرضی دي لم تسد فاقته رسول الله صلی الله علیه وسلم د غریبی چرته نه ختمي. ومن نزلت به فاقه او بچا باندې چې غریبی او مساله او مصیبتونه رالو فانزلها بالله نو چاته خپل مصیبت او غم ویوړو الله ته بیان کو نو یالله بول رزق ورکی عاجل او آجل یا بل وخت کې یا بل وخت بعد خو ورکی بول لازم رزق بول رب العالمین پراخه کوي. یو روایت کې درځي من جاع او احتاج سوق چې وګی شو او یې سحاجت او ضرورت او مسله براله او خلق ولا ترجیح ور نکړه او نه خلق ته بیان کړه وافضى به الى الله او د خپل مسله چاله ویوړه الله لا فتح الله رزق سنه من حلال الله ولد یو کال رزق ورکی چې دې کله مسله الله لويس یو کال رزق مونږ ته چې کله مسله راشي یعنی مثال کې سم مسله ته سوزره پلاني نمبر وګورم لکه تر پلاني غوړې خو کې جمعه ته ورشه الله ته وایول نو موږ په پلان او علانه وغه او ملک او خان او پولیس او تړدار او پوجي او ټول بچی بیا دې ذکر وکړو چې الله ته وسوي نو سپینه ټوپي په سر کو جامت بدري ورځ غټ کو تسبیح بلش کړوال به ورسره چې شي سره دواګانو سره اثر نه وږي اثر وایي سره شي ته ټرایل کې ته تجربه کې ستا یقین نشتی کوم سړي چې یقیني زه یو کس خبرې ډېر متاثر شوم د مخکې متوسه بیان کړو سپینګری کسو ما خبرې کولې نه ما ته مې سړي مسلو سبا نو مې دا مسله به کوم دنه دغه د الفاظو او ډېر سخت متاثر کړم ما ته بس سید شي الله ته وایي دغه شنه غوي سپینګری بس سید الله ته وایي وکړه دا شي ایمان او یقین پکار دی سید الله ته وایي او مونږه د سید پلاني ته وایي کنه بر سره منډه وایي نو الله ته وایا او اسباب جوړ کا الله بدل دا مسله سکی دا بدل حل کو برزق ول پر اخره وای دا سو شو اته لس پورا کو نه هم د چې حج او عمره پر لپسې کول حجونه کول او عمره کول حدیث کې راځي تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. امام ترمذی امام نسائی حدیث راوړي چې عمره او حجونه پر لپسې کوي د دې د لاسه رسول سموي د دې د لاسه الله غریبي او ګناونه دي ختمي لکه ترکان چې وس په نړولې او بټي کې کیدنه نه بټي د وس پر څنګه پاکي د قشان د انسان غ ګناونه او غریبي د حج او د عمرې د لاسه پاکي حج او د عمرې سره غریبي ختمي او ګناونه ختمي او رزق پراخش لسم به ذکر کو او اسباب ډیر جمع کړو ولسم به ذکر کو الاحسان الى الضعفاء
د کمزور خلکو سره احسان کول د غسر خېګړي او منډي وهل رسول سموي هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم الله چې تاسو رزق درکې او تاسو مرسته کوي د غریبانو خلکو د لاسه کې د غریبانو سره منډي وهي د کمزور سره مرسته کوي د یتیم سره د کونډې سره د غریب سره د قرضدار یو سړی د قرضو کې ډوب دی یو سړی د نه جوړ دی یو سړی د کور نشي ساتلی یو زنانه کونډه د یتیمانان دي د دوی سره مرسته کوي الله بس تاسو رزق سکی دا پراخه کی یو حدیث کې راځي انما ينصر الله هذه الامه الذي امت مرسته کوي بضعيفها د کمزور خلکو د لاسه بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم دغه دعاګانی دغه منځونه دغه اخلاص په غریبانو کې اخلاص دي په حدیث کې رسول سموي وي دا غریبانو خلک مال راولي مال زکه چې دوی کې برکت ډیر دی فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم الله چې تاسو مرسته کوي د خلکو د لاسه کوي نو کمزور خلکو مجلسونو کې کینی غریبانو خلکو خواله زی د یتیم په سر لاس راکاږي د غریب سره منډه وای الله بس رزق سوږي پر اخیبه واچي تلك 10 كامله دا لس اسباب دي چې کبدیر عملو کو نو الله سبحانه وتعالى بس رزق دا پر اخی کې عملو وکوي او کنه ان شاء الله الله سبحانه وتعالى موږ له دې باندې عمل کولو توفیق راکړي